بسم الله الرحمن الرحیم حامد و مصلی. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې زه هره جمعه روژه نسم، خو یو چا ماته وویل چې صرف د جمعې په ورځ روژه مه نیسه، په حدیث کې د دې څه منع راغلی. په دې هکله که څه وضاحت وکړه. فتاوی حقانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 149 هغه لیکلي دي چې د علمای احناف په نسبت باندې راجح مذهب دا دی چې صرف د جمعې په ورځ باندې روژه نیول مکروه نه ده، بالکل یې نیولی سي. په کومو احادیثو کې چې منع راغلی ده هغه د ضعف او د کمزوري د وجې څه، یعنی هغه پر ضعف او کمزوري چې یعنی په تا کې ضعف رانسي، کمزوري رانسي، د هغه د وجې څه چې هسې نه د جمعې د لمانځه په ادایګي کې څه فرق راسي، نو ځکه دا نهي راغلی ده. که چیرې ضعف نه راځي، کمزوري نه راځي، ته هغسې هم د جمعې تیاري کولی سي، جمعې لمانځله تللی سي، نو بیا د جمعې په ورځ باندې روژه نیول منع نه ده. په حواله سره د رد محتار جلد نمبر 2 صفحه نمبر 1 دغه رنګه الفقه الاسلامي و ادله جلد نمبر 2 صفحه نمبر 502 خلاصة الفتاوی جلد نمبر 1 صفحه نمبر 215. والسلام. ستاسو د دیني پوښتنو ځوابونکی مولوي عبدالرحمن سمین صاحب.